هغه یو کار دا و چې امریکانو څنګه له طالبانو سره تړون کړی و چې 15,000 بندیان دې خوشي سي. عملاً اشرف غني 15,000 بندیان دا خوشي کړی وای، 10,000 نور خوشي کړی وای، 10,000 نور خوشي کړی. یعنې که هغه خوشي کړی اوس به ولسمشر پاتې ودرېږه نور بندونه راځي چې څنګه دا خوشي کړی وای. طالبانو ته ویلو راځئ الله مو راولئ. طالبانو د جګړې بهانه ختمېدله، خلک طالبانو سره دویمه کې امریکانو چې څنګه اشرف غني پوه شوی چې امریکان ځي له افغانستان نه ما پرېږدي، د یو لاسلیک کړی وای چې په ضرب د 25 یا 13 ورځو کې د امریکا نه وځي، کنې دلته به دا هېواد د دوی دپاره جهنمي. قسم په خدای که اشرف غني له ارګ نه چا ایستلی وای زه ورسره درېدم. خدا ډېر بیا عقل سړی و، چانسونه یې له لاسه ورکړه، اوس د مسافر ګرځي. اتانور چې کله ته دغه یوه وفا موږ سره بعضو ګاونډیو وکړله، اتانور چې ته د ازبکستان او تاجکستان دروازې دوی په مخ وتړل شولې، 2 که 3 موټره یې پرېښوده. د سرحداتو د ګمرکاتو د مسؤل زه پېژنم، د هغې ادارې ما ته ویلې چې موټر اکثره چې موږ لاړو چالان دو. بعضو ځایو کې چې دوی په ډېر وارخطایي کې دا غوټې اخیستې وې د ډالرو کاپۍ 10,000 روپۍ په دې لارو کې پراته وو. ځینو موټرو کې ډېرې پیسې وې وړلې، او هغه ما ته ویل چې په بعضې موټرو کې 1,00,000 2 لکه ډالر تقریبا داسې د 20 نه زیات موټر اوس په ده کې پاتې وو. او په دې لارو کې چې وایي موږ ورپسې ټولولم نو د لزریز بنډلونه د سلګونانو نظامي جګړه خلکو ته ناممکنه ښکارېده چې طالبان به د ارګ تر دروازو راورسېږي. موږ به چې ویلې خلکو به لیوني بللو. همداسې زه وایم چې د نړۍ په اقتصاد کې به د افغانانو غوښنده برخه ټاکونکې برخه وي، او افغانان به ډېر زر له اقتصادي ستونزو نه انشاءالله ووځي، په دې شرط چې د غلا، کرپشن، رشوت او د دغه لعنتونو مخه ونیول شي، طالبان ادارې حساسې کړي، څار یې زیات شي، تر څو پورې د دوی په صفوفو کې هغه خلک چې تیر نظام خراب که مامورینو لوړ پولو ټیټ پولو د دې مخه ونیسي، انشاءالله زموږ اقتصاد به ډېره زیاته مننه. په آخر دوی د ښځو د حقوقو دعویداران عافیه صدیقي باندې 8 کاله قید خېځولی. دا زناور دی، دا د ښځو اوس د ښځو نړیواله ټولنه چیرته ده چې د عافیه صدیقي پوښتنه وکړي؟ هغه زه نه وایم چې څوک ده. اول خو یو مسلمانه ده، دویم ښځه ده، میرمن ده. امریکا د زهر وخوري چې د ښځو د حقوقو دعوه کوي. ملل متحد دلته دیموکراسي و، دلته جمهوریت و، د امریکا سفارت و، حقوق بشر، دا نرخزۍ سیما سمر دې تر اخره پورې، او هغه نه مخکې هم ښځو سره زیاتی شوی ده. هغه نه مخکې په کابل کې په خانه جنګي کې امریکایانو سلګونه ودونه بمبار کړي، ښځې په شهادت رسولي. زما مور یې په خوله باندې په امریکایانو په لغت وهلې، غاښونه یې پرې مات کړي. ما مور یوه ښځه ده، زما د میرمن 3 ورونه شهیدان کړي، زما میرمن ښځه ده. امریکایانو، جرمنیانو 2 افغان په قندوز کې شهادت رسېدلي، یو فرانسویانو په تګاو کې شهادت رسولی. نو دوی ودونه بمبار کړه. دوی د ښځو د حقوقو دعویداران عافیه صدیقي باندې 8 کاله قید خېځولی. دا زناور دی، دا د ښځو اوس د ښځو نړیواله ټولنه چیرته ده چې د عافیه صدیقي پوښتنه وکړي؟ هغه زه نه وایم چې څوک ده. اول خو یو مسلمانه ده، دویم ښځه ده، میرمن ده. امریکا د زهر وخوري چې د ښځو د حقوقو دعوه کوي. ملل متحد د زهر وخوري، د ملل متحد مشران د خودکشي وکړي چې یوه میرمن په داسې حالت کې دوی د ښځو د حقوق خبره کوي چې عافیه صدیقي یو مسلمانه خور د دوی په زندان کې په نامعلوم سرنوشت کې پروت ده. هیڅ دوسیه، هیڅ مدافع وکیل، هیڅ شی نه لري، او جرم یې معلوم نه ده په کوم جرم نیول شوی. که د طالب په جرم نیول شوی، طالب خو واکمن ده، ارګ ته راغله، امریکانو ته ماته ورکړه. نو موږ دا وایو چې دوی د ښځو خبرې، ټول بشري سازمانونه د ښځو د حقوق خبر تر هغه پورې نه کوي تر هغو پورې چې عافیه صدیقي د هغه په شان سلګونه نور فلسطیني خویندې په زندان کې وي. د ښځو حقوق امریکایان د یو اوزار په توګه کاروي. ښځه یوه مور، یوه خور، یوه لور، میرمن، د ژوند شریک میرمن دا ده. میرمن چې کوم حقوق په اسلامي جامعه کې لري، په نوره نړۍ کې نشته. موږ به راځئ د افغانستان میرمنې او د اروپا
مېرمنې مقایسه کړو په اروپا کې مېرمنې د کور ژوند نه لري ګډ ژوند میړم کار ته ځي ښځه هم کار ته ځي له ماشوم نه خوند نشي اخیستی هغه لذت چې د ماشوم په سره په لوبه کې ده هلته د اروپا خلک دې محرومه دي هغوی کودکستان ته لیږي مېرمن نشي کولی اول خو چې د ژوند په چارو کې له سړي سره اوږه په اوږه کار وکړي ځکه مېرمن په فزیکي لحاظ کمزورې ده اوس که زه د دهقاني کوم او تر څنګ مې مېرمن هم بیل را سره وي هغه یې کوي زه پوهېږم چې تر هغه زه ډېر کار کوم او تر ما هغه زیات ستړي کېږي یعنې نشي کولی نشي کولی دا چې په اروپا کې د ښځو دپاره کوم حقوق دي زه د اروپا له ژوند سره بلد سړی یم خلکو دا د اروپا جامعه د امریکا هلته ښځې ډېر ستړي دي هغوی سره هم ژوند کړی ژوند مې نه ده کړی ورسره مطلب خبرې مو سره کړي دي ما سره څه امریکایي مېرمنې دي څه د اروپا نه دي زه تاسو ته ښودلی هم شم هغوی لیکل کوي په انګلیسي باندې بیا پښتو باندې ترجمه کوي ما ته رالیږي هغوی له خپل ژوند نه خوښ نه دي او پاتې شو دلته اوس که یو څوک دا د ښځو ژوند یو سړی د په کور کې له ښځې سره صحیح برخورد نه کوي دا خو اسلام نه دی ورته ویلي یو سړی نه اوس ښځې وایي چې په کابینه کې موږ نه یو جناب جان په کابینه کې خو ښځې به راشي که نه کیدای شي طالبان یو څه په نظر کې ورته ولري خو مخکې له دې چې طالبان ښځې کابینې ته راوړي یا په دفترونو کار کې دوی به فلټر کوي تیر 20 کاله ډېر د ښځو د حقوق په نامه باندې دلته ډېر سپین سترګۍ شوي دي خلک غلط شوي دي ښځو حقوق پامال شوي دي فرخنده د ارګ په 500 مترۍ کې په شهادت ورسېده سنګسار شو تر ننه قاتلان نشته آزاد ګرځي همداسې د فوټبال طالبان باید نړۍ طالبانو سره تعامل کړی طالب پیژني چې طالب فشار نه مني طالب داسې یو څوک ده چې څومره ټکۍ هغومره مضبوطېږي دغه 2 ورځې مخکې عمران خان ووایي چې غرب به هېڅکله که دوی حقوقو ته احترام ونه کړي مرات نه پیژني عمران خان خو دا خبره به کړې نه وي که کړې ما په تیر کې د عمران خان شمول هر څوک د افغانستان په چارو کې مداخله کوي موږ ته حقوق ښیي موږ ته حکومتداري کوي دا مداخله ده د هر چا د پاکستان که دا حق موږ چاته نه ورکوو د موږ مشران په دې مسله کې ډېر حساسه دي موږ خپل نظام خپله پوه کارم زما فکر باندې دا خو سرپرست نظام ده طالب راغی د قدرت خلا وه دلته هر څه له صفر نه شروع شول طالب راغی یو موقت حکومت په نامه امریکان چې کله افغانستان اشغال که د کرزي اداره 2 کاله موقته وه 13 میاشتې هغه نه وروسته بیا د انتخابات او دا شو او دغه څه چې دوی د دیموکراسۍ نغارې او د حکومتداري وایي دا 20 کلنې لاسته راوړنې د دوی دي چې په تیره کې تخریب کړه په تلو ټول کې خو موږ دا وایو چې ادارې دفترونه وزارتونه هر څه جوړ شوي دي دلته دا نظام له صفر نه بیرته دلته اردو یوه جعلي اردو وه فرض که یو قمندان د قل اردو د 20,000 کسانو عشا او تنخواه اخیستله خو هغه 2,000 کسان نه درلوده دا اردو ډانګهیي اردو داسې جوړه شوې وه چې تشکیل یې د 3 لکو خو اصلا 50,000 نه وه کوه د طالب سره جګړې چې چا کوله طالب ته خو 4,000 کسان تسلیم شول نور څه شو وژل شوي خو نه دي نو اردو سره په راس کې فهیم خیانت کړی ده ورپسې دا نورو لنډغرو کړی د شمال 600 جنرالانو کړی ده بیا په تیره کې بسم الله محمدي چې هر چېرته به طالب راغی ده به ورته لاسونه جګول ټولو نه زیات خیانت بیا ده کړی ده چې حتی د پوچو په قرارداد کې په میلیونونه افغانۍ ووهل نو مونږ ته اردو معلومه وه مونږ ته اردو چې اردو نشته مونږ به هر وخت ویلې کومه اردو باید انګیزه ولري دا د مونږ دپاره یو اوزار و چې چا به مونږ ته وویلې چې چا به یې کنځلې به یې مونږ ته وکړي مونږ به ورته ویلې لاس مه اچوه چا جنګ کوو تاسو سره مونږ سره امریکانو جنګ کوه خارجیانو یعنې اردوی ملي تاسو سره جنګ اردوی ملي کوه پولیسو کوه تاسو ویلې نه وو حتی خو کم و که نه حتی د ښاروالي کارکوونکي جنګ ته راوړي وو ترافیک یې راوړي وو تاسو ولید تاسو به برنامې جوړې کړي دي په وروستیو کې صفري قطعې دوی جوړې کړلې چې هغه یې چورګان ته جوابدې نه وو لکه څنګه چې امریکایانو هغوی باندې هم امریکایانو نشو کولی چې طالبان وټکي او دوی برلاس شي هماغه صفري قطعې هم دې حد ته راورسېدلې
چې بیا په میدان هوایي کې چې امریکایانو ځان سره بوتلل، اوس هم په اسلام آباد جناب جنرال صاحب دی. او همغسې افریقې ته وایم چې چا تاسو مونږ غلامان مونږ یادولو، اوس چې هلته پراته او ډېر د شرم احساس د خپل هیواد کې به مو ژوند کړی او اوس هم وخت لري همدغسې افریقې ته وایو چې افغانستان ستاسو کور ده. هغوی سره هم یعنې خیانت کېږي؟ خیانت به دا چې دوی به له ده ځي نه ځي اسلام آباد کې به دلته دا 2 میاشتې نور هم تېروي، بیا به له دې دوی ځي په هیوادونو به تقسیمیږي، بیا به په کیمپونو کې اوسېږي، بیا به له کیمپونو نه وروسته چې په کوم ځای کې امریکایان جګړه کوي داسې افریقې ته به ځان سره هغوی نه به استفاده کوي. ازادي بیان خو اسلامي امارت مخکې هم څوک تهدید کړي نه دي. یو ازادي د بیان ده، یو د چا په سترګو کې ننوتل دي، دا ازادي د بیان نه ده. اوس دلته که دا ازادي د بیان نه ده چې اوس زه تیر مشرانو ته کنځلې وکړم، په مختلفو نومونو پیغورونه ورکړم، یو څوک راونیسمه، ډېر کسان دي بندیان، هغوی ته د ښځو جامې واغوندم او دا بې غیرتي وکړم او میډیا ته وښیم چې دا د ښځو په جامو کې ما لیدلی ده. همداسې افغاني کلتور نه، افغاني عنعناتو نه اخوا نه یوه ښځه راشي دلته په سټیج باندې ګډېږي، دا ازادي بیان نه ده. ازادي بیان دا ده چې ته په حکومت باندې مستقیما نیوکه سخترینه نیوکه وکړې، خو توهین نه، زه یې وکړم بل یې وکړم، دغسې ازادي بیان خو تاسو په خپله ما څه درته ویلې چې مخکې به موږ عسکر وژل، موږ به افریقې ته وژلې، موږ به په تلونیوز پسې په ځینو نورو رسنیو پسې فدایان ګرځول. اوس یې ساتنه کوو، وخت د تغییر کوي. په تیر کې چې رسنیو څومره جفا کړې ده، زه هغه نه غواړم چې موږ خو وایو چې تیر په هیره، اوس موږ ورونه یو، اوس باید د افغانستان دپاره کار وکړو او هیڅ افغان په بد نوم باندې یاد نه کړو، ولو که هغه په تیر کې هر څومره جنایتونه کړي. یو تر ټولو زیات توهین چې د اشرف غني کړی ما کړی ده، د امرالله صالح کړی ما کړی، خو چې کله موږ کابل ته راغلي یو ما په بد نوم نه ده یاد کړی. ډېره زیاته مننه. چې سندرې د نه وایي میاشتنی عاید چې د دوی څومره و، د یو عادي مامور چې څومره میاشتنی عاید ده، څومره سندرغاړي چې په افغانستان کې دي، زه د تاسو د سټیج نه ورته اعلان کوم که طالبان هغه حق الذمه تنخواه 20-40 زره افغانۍ د یو عادي کورنۍ ژوند ښه صحیح برابر پې تېرېږي، زه حاضر یم چې د افغانستان ټولو سندرغاړو ته هغه تنخواه ورکړم له خپل جیب او خپل مصرف. مقصد سندرې دې نه وایي؟ سندرې دې نه وایي. که دوی دغه بهانه لټوي چې مونږ که سندرې ونه وایو له لوږې مړه کېږو او دا د ژوند د چارو د چلولو دپاره یوه وسیله ګڼي، زه په دې متیقنه یم چې زه کولی شم چې د خپلو ورونو ملي سندرې له موزیک سره خو که مې دما خپله طبعا نه خوښېږي که نه، که ملي وي که غیر ملي وي، حتی افغانستان هغه سرود هم دما نه خوښېږي، طبیعت مې همداسې ده، دا نه وایم چې بل څوک دې نه اوري. اشرف غني دې راسي، خپله مېرمن دې هم راوړي، خپل بچي دې هم راوړي، مېرمن به په ویزا باندې راځي. یعنې تاسو هېڅکله معامله له اشرف غني سره نه ده کړې، ځکه چې امریکایان هم هغو ته ویلي چې تاسو جګړه وکړئ، اشرف غني جګړه ونه کړه. امرالله صالح، بسم الله محمدي، هر څوک چې راځي اسلامي امارت به مني افغانستان ته به راځي، یعنې بیعت دې وکړي. او بیعت موږ نه ترېنه غواړو، د یو عادي افغان په څېر د ژوند کې د اشرف غني په شمول باندې دلته لنډه غریز هم نور نه چلېږي.